الرحيم حمد ومصلي. عن أبي قتادة بن ربيعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إن افترضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة في عهدي ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. رواه أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي في سنن الصغرى. د حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد چې حق تعالی جل شانه و فرمایله چې ما ستا پر امت باندې 15 منځونه فرض کړي دي او د دې مې د ځان سره وعده کړې ده چې کم سړی د دغه 15 منځو پر خپل وخت باندې د ادا کولو اهتمام کوي دا زه په خپله ذمهداري په جنت کې داخلوم، او څوک چې د دې منځونو اهتمام نه کوي په خپل وخت نو پر ما باندې د هغو هېڅ ذمهداري نشته. پر یو بل حدیث کې دا مضمون نور هم په وضاحت سره راغلی دی چې الله جل جلاله 15 منځونه فرض کړي دي چې کم سړی په دې کې څه لاپرواهي نه کوي، کوتاهي نه کوي، په ښه طریقه سره اودس وکړي، پر خپل وخت ادا کړي، په خشوع خضوع سره وکړي، حق تعالی جل شانه دا عهد دی چې دغه به ضرور په جنت کې داخلوم. او چې کم سړی داسې نه کوي، په لمانځه کې کوتاهي کوي، لاپرواهي کوي، په خشوع خضوع سره نه کوي، پر خپل وخت نه کوي، کله کړي کله نه کړي، کله څنګه د دې هېڅ ذمه نشته پر الله باندې، د دې سره هېڅ وعده نشته چې وغواړي مغفرت یې وګوري، چې وغواړي عذاب یې ورکړي. دا روایت چې دی په ابو داود شریف کې راغلی. څومره غټ فضیلت دی چې د لمانځه کولو په اهتمام سره په کولو سره د الله په عهد په ذمهداري کې سړی داخلیږي. په دنیا کې چې موږ وینو معمولي حاکم یا دولتمن چې یو چاته څه اطمینان ورکړي یا یې څه یقین دهني ورکړي یا د یو شي ضمانت یې واخلي، هغه څومره مطمئنه او خوشحاله سي. هغه احکم الحاکمین شهنشاه اعظم هغه دا وایي چې زه په خپله ذمهداري باندې چې مالک الملک دی، د دواړو جهانو بادشاه دی، چې زه دا په خپله ذمهداري سره په جنت کې داخلوم، نو بیا چې هم څو خلک د دې څه لاپرواهي او غفلت وکړي نو په دې کې د چا څه نقصان دی؟ خپله کم نصیبي او خپله بدبختي او بدنصیبي ده. نو محترمینو دا 15 وخت لمونځ باید په اهتمام سره او په خشوع خضوع سره پر خپل وخت باندې وسي.